بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم معزز سامعین، ناظرین او حاضرین. نن موږ د خیبر ګلونه د چینل له طرفه د اسماعیل ناشاد صاحب په حجره کې په تارو ژبه کې یو ځای شوي وو او موږ سره ډېر خوندورې ملګري ناست دي. ناشاد صاحب ډېره موده پټه شاعري کړې ده. ډېره موده مطلب دا دی چې سن 1978-77 نه دی چې کله سټوډنټانو د هغه زمانې نه کوي خو لکه مخامخ نه دی راغلی. برګ ادبي ټولنه کې دی صدارت هم کړی دی او اوس خو ماشاءالله د دې ډېر کلامونه بهادر زیب صاحب وړاندې کړ. ډېر کلامونه د دې چې کوم دی نو ښارواله ظفر فاروق استاد وړاندې کړ او میډیا ته را مخامخ شوه او په سوشل میډیا باندې خو تقریبا عام دي. نو انشاءالله چې نن به موږ د دوی نه خوږې خبرې ورپسې خواږه غزلونه انشاءالله اورو او زموږ به دا کوشش وي چې تاسو دې نه خوندونه واخلئ او محظوظ شئ. ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. دا هسې یو رسم وي لکه په الفاظو باندې هغه خپل خلوص تاسو ته نشم ښوولی. زه د شاکر الله جان صاحب او هغه سره راغلي ملګرو ته د زړه د کومې نه ستړي مشي کوم. نور زما ګلالي کشران ملګري ناست دي. زه فخر کوم چې په دې مصروفه دور کې دا خلک ما سره مینه کوي او ما سره ناست وي. زه خو یو ساده باده انسان یم. انسان او انسانیت سره مې مینه ده. شعر او شاعري چې دا زما شوق دی او شاعران مې خوښ دي. نور زما یو ساده غونته ژوند دی. زه د انسان خیر غواړم او زه یم چې امن دې وي. دا زما د ژوند پیغام دی. زه شکرګزار یم ستاسو چې تاسو ماله دومره عزت راکړو. تاسو وخت خو راغی. نور خو زما ساده باده غونته کس یم. تاسو واورېدم او ګپ مو لګولو. زما دا یو میسج دی چې انسان سره مینه پکار ده. د تشدد په ځای د عدم تشدد پیغام خورول پکار دي. او د تاسو چې کوم خدمت کوئ نو زه په دې ما لکه دا یو داسې خدمت تاسو کوئ چې د دې تعریف نشي کېدی. په سوشل میډیا باندې تاسو هغه خلک انټروډیوس کړل او مخې ته مو راوستل چې هغه میډیا او دغه څیزونه نه اخلي. ځکه چې د میډیا د الکترونیک میډیا او د دې پرنټ میډیا چې کوم SOP ده نو هغه خو VIP کلچر دی. هغه خو هغه د پښتنو کلچر نه ښیي او نه پښتانه مخکې کوي او نه پښتو مخکې کوي. نو زه شکرګزار یم چې تاسو دې میدان ته راوتي او د پښتو ادب او د پښتو زبان ترویج دپاره کار کوئ. الله یې تاسو کامیاب او کامران وګرځوي. یو دو شعرونه تاسو ته ډالۍ. وایي د دنیا د غم دیوال که رانه تاو دی، د دنیا د غم دیوال که رانه تاو دی، ستا غم بیا هم پکې ځان لرو پیدا کی. مهرباني. وایي د دنیا د غم دیوال که رانه تاو دی، ستا غم بیا هم پکې ځان لرو پیدا کی. او اسویلي چې ایرې وچیړي تیرې شي، اسویلي چې ایرې وچیړي تیرې شي، ستا د یاد سروټ که وخاندي رڼا شي. مهرباني. او دا چې یو غزل دی وایي چې محبت کوي انسان نه خوند اخلي، چې محبت کوي انسان نه خوند اخلي، لکه جنت غوندې به کل جهان نه خوند اخلي. او دا خوش قسمته به لا څوک وي چې په دې کلي کې، دا خوش قسمته به لا څوک وي چې په دې کلي کې سر په زنګون یې د خپل جانان نه خوند اخلي. مهرباني. او هغه د چت د څڅېدو د تاوه څه خبر دي، او هغه د چت د څڅېدو د تاوه څه خبر دي، چې د شیشو محل کې ناست باران نه خوند اخلي. مهرباني. او د ژمي شپه ستا انتظار ساړه آهونه، ستا لیونی لکه انګار هجران نه خوند اخلي. او خپل دې په زړه کې مې ساتلي دي پردي خو نه دي، خپل دې په زړه کې مې ساتلي دي پردي خو نه دي، دا چې زما په اوښ کوتر ګریوان نه خوند اخلي. مهرباني. او دا
مقته ته وایي ستا محبت یې لکه وینه چې رګ رګ کې ګرځي ستا محبت یې لکه وینه چې رګ رګ کې ګرځي ناشاد چې پټې سترګې ناستې ځان نه خوند اخلي مهرباني مهرباني دا چې یو غزل دی وایي نور مې د سترګو په ککو کې نظر پاتې نه دی اوښکو سلګو او وسیلو کې اثر پاتې نه دی او د هجر شپه ښکاري اوږده شوه بل د هجر شپه ښکاري اوږده نه شوه بلا اوږده شوه د هجر شپه ښکاري اوږده نه شوه بلا اوږده شوه نور خفه شوی دی امید د سهار پاتې نه دی او بلا مودو شوه خندا ته مې خوله نه جوړېږي بلا مودو شوه خندا ته مې خوله نه جوړېږي د زړه کنډر کې چې مې عکس ته دلبر پاتې نه دی مهرباني او هغه چې ځان ته به راجمع مې کړل ښکلي ښکلي هغه چې ځان ته به راجمع مې کړل ښکلي ښکلي هغه جادو اثر او هغه هنر پاتې نه دی مهرباني جي او بابا دا شعر دی چې وایي بابا هغه ستا د دستار ستا د تلوار وارثان د اوسېدو ځای د ځمکې په سر پاتې نه دی او د محبت غیرت او دین په نوم یې داسې لوټ کړو د محبت غیرت او دین په نوم یې داسې لوټ کړو پټکې په سر او پوګی صادر پاتې نه دی د محبت غیرت او دین په نوم یې داسې لوټ کړو پټکې په سر او پوګی صادر پاتې نه دی او ناشاده مونږ چې یو بل نه جدا نشو لیدی ناشاده مونږ چې د بل نه جدا نشو لیدی هغه پیر هغه مجاهد هغه نر پاتې نه دی دا مهرباني خوشحاله اوسئ